مولا نصیر الدین صاحب یو خانه کېنه مولا نصیر الدین صاحب مولا او بس به 3 تقریر یاد کړي 2 تقریر 3 تقریر یاد کړي هغه 2 3 تقریرو کې داسې چلو شو چې د مولا سره د خپلې سرسایې سره کار دی که تا وله سرسایه ورکړه خو تا ته تقریر کېږي نه یقین وکړه چې مخ ته دې نه ګوري ګورې دا یاد ساته ولې سمه خبره نه رس دا تاسو سره خیراتي دي ته خو نه اورې اوس باچای چې نه اورې ګورې تاسو خیراتي تاسو ته دا مولیان ډېره دي زکاتونه به ورکوې خیراتونه به ورکوې اسخاتونه به ورکوې سرسایې به ورکوې ګینې چې دا مولیانو له تاسو سرسایې نه ورکوې نو ولې څه خیرات دی چې دا تاسو ته تقریرونه کوي هېڅ ضرورت نشته مولا صاحب کېناسته 3 تقریره وله ورتلو دې کلي کې کېناسته چې تقریر یې کله شروع کړو د تقریر د کېدو سره خلکو ته وایي پیږې نو په دنیا کې داسې سړی نشته چې وایي نه پیږم تاسو ته کوم اوس وایي پیږې تاسو به ټول وایي او نو وایي پیږې یو پیږ وایي چې پیږې نو ما ته څه ضرورت دی الله پاک هم همدغه شانتې عالمان ساته بس یو جمعه تېره شوه بیا 3 جمعې نه چې کله کېناسته خلکو وایي چې یاره دا خو ملا صاحب ډېر عجیبه سړی دی چې موږ ورته وایو پیږې نو بیا خو تقریر راته نه کوي نو بیا په 2 جمعه خلکو ته وایي پیږې نو خلکو وایي نه پیږو وایي چې خدای نه یې پې کړې نو زه به هم څه پې کړم زه خدای پاک هم خوشحاله کړه چې مونځ کوو نو تاسو نه وایم 3 جمعه چې کله راله یو تمنخیل یو قنداري قندارو وایي چې مونږ به ورته ملا صاحب ته وایو چې پیږو او تمنخیل وایي چې بس اوس پې راګېرو مونږ به ورته وایو چې نه پیږو نه عکس یې وایم تمنخیل وایي چې مونږ پیږو د چا د ادب د وجې تمنخیل وایي چې مونږ به پیږو او قندارو وایي چې مونږ نه پیږو چې کله کېناستو نو تپوس یې وکړه پیږې تمنخیل را پاڅېدل وي یو پیږو دې خوا قنداریان ناستو وي نه پیږو مقصد یې ده چې دا مولا به ریان شي مولا خو مولا انعاش باشد که چوب نشود وی دا خو ډېره زیاته ښه شوه دا تمنخیل وایي چې مونږ پیږو دا قنداري وایي چې مونږ نه پیږو به دا تمنخیل راولګي دې قندارو ته دا تعلیم ورکړي په خپله به دا قنداري پیشي انشاءالله ښه نو تاسو ته هم دا وایم چې 3 لارې دي ګورې ښه که قنداري او که یا به پیږې که پیښه نه موږ ته هېڅ ضرورت نشته قاضیان یې مفتیان یې شیخ الحدیثان یې یا به نه پیږې چې نه پیږې نو خدای هم پیکه او یا به دی چې نیم به په پیږې او نیم به نه پیږې نو چې دا کم پیږې نو دا ناپویه پوی کې او الله پاک هم په دواړه جانه خوشحاله که وصلی الله علی خیر خلقه